سلامونه او نیکې هیلې. نن راځم چې تاسو ته د سم اف فارموله وښیم. تاسو دلته ګورئ چې دلته یو لیست دی، په دې کې بعضې توکي تکرار شوي دي، لکه قلم دی دلته 2 ځل لیکل شوی دی او کتابچه هم څو ځلې لیکل. کیدای شي دا لیست ډېر اوږد په سلهاوو توکي وي پکې، نو بیا څه ډول موږ کولی شو چې د هر توکي تعداد موږ مجموعه جلا جلا راوباسو. په دې ترتیب چې دلته موږ توکي نوم ولیکو، دلته یې موږ ته مجموعه راوباسو. نو د دې فورمول دپاره زه څه کوم چې دلته به مساوي وهم، سم اف به ولیکم، په دې 2 ځله کلیک کوم. نو دلته وګورئ چې کوم معلومات زما نه غواړي دلته یې ماته لیکلي دي. لومړی رینج دی، په رینج کې به موږ د توکو دغه لیست ورته انتخاب کړو. بیا به زه کاما ووهمه. اوس چې دی کرایټیریا، دلته به هغه توکی چې زه څه شی لیکم هغه به ورته انتخاب کړم، دغه خانه به ورته انتخاب کړم. اوس به بیا کاما ووهم، اوس به ورته هغه تعداد لیست ورته انتخاب کړم او بیا راځم انټر وهم. نو وګورئ چې دا د قلم، اوس که زه دلته د دې پر ځای یو بل توکی ولیکم، فرض مثال کتابچه، نو وګورئ دا هم په اتومات ډول ماته مجموعه راوړي. ښې چارې البته لایک